لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. امام غزالی رحم الله لیکي تکبر درې ډوله دی. یو تکبر د الله په مقابله کې کول دی، العیاذ بالله، الف الف مره. هغه ابلیس کړی دی. الله ته ویل د الله سره دلیل ویلی، دومره تکبر غرور زیات و. هغه رب چې دی پیدا کړی و در نوله پورې د آدم علیه السلام د سجدې د امره پورې چې الله امر وکړي دی د خدای په عبادت بوخت و، عظیم مرتبه یې درلوده. لیکن کله چې ځان ته په یو شي وکتل د خدای په مقابله کې ودرېدې، د الله سره یې دلیل شروع کړي. الله ورته وایي ما منعک الا تسجد، ته څه شي منع کړې چې تا سجده نه کوه؟ دی څه ورته وایي؟ دی دلیل د خدای سره وایي، د خالق حقیقي سره دلیل وایي. در دې لعین نسته، د دې بدبخته نسته. الله ته وایي خلقتني من نار وخلقته من طين، زه در ده انا خیر منه، زه در ده افضل یم. زه دې د اور نه پیدا کړی یم، دې د خاور نه پیدا کړی دی. زه عام طور دا دی چې اور پر خاور لوړ. د دې دلیل د وجې څخه د حقیقي خالق په مقابله کې د درېدلو د وجې الله وترټي د دربار یې وشړی او دا وایي چې لأملأن جهنم، مهلت یې ورکړي او دا وایي زه به جهنم د کوم، ضرور به ضرور ستا او هغه کسان چې ستا پر لاره باندې روان دي جهنم به د دوی. دا یو تکبر دی. دوهم تکبر چې کوم دی هغه تکبر دی چې د نبي په مقابله کې سوی دی. هغه متکبرین یوازې ابلیس نه دی چې د خدای په مقابله کې کړی دی، هغه متکبرین په دنیا کې بیا ډېر پیدا شول. فرعون د خدای په مقابله ودرېد، العیاذ بالله. قوم ته ویل تا داسې نه وینې دا نارون راولي د چا رابهېږي، دا مځکې د چا دي، دا پوج د چا دي، دا انسانان د چا د امر لاندې دي؟ هغه ورته ستا د امر لاندې زه رب یم، زه رب یم، نه هغه رب نه دی، العیاذ بالله. د خدای په مقابله کې فرعون ودرېد، در ننه پورې مردار جسد د خلکو د عبرت دپاره پروت وي. الله یې وښکاره کوي چې چا تکبر وکړي دغه بیا انجام. نمرود د نبي په مقابله ودرېد، هغه ویل زه خدای یم. ابراهیم علیه السلام ته ویل ستا خدای څه شي کوي؟ ده ورته ویل زما خدای هغه دی یحیي و یمیت، یو څوک ژوندی کوي بل وژني. ده ویل دا خو زه هم کولی شم. هغه په زندان کې چې د پانسي حکم راغلی و هغه یې عذاب کړي، آزاد سړی روانو په لار باندې هغه یې ووژي. دا خو ما هم وکړي. ابراهیم علیه السلام چې دې ته وکتل چې دا څومره بېوقوفه دی. ابراهیم علیه السلام ویل زما رب هغه دی چې هغه لمر د مشرق د خوا پورته کوي پر مغرب یې شوه کوي. ته که رښتیا رب یې، ته که د رب ربوبیت دعوه کوې، ته که د خدای دعوه کوې، د اخوا نه راپورته که پر دې خوا یې شوه که. فبهت الذي کفر، خاموش سي، خاموش سي. لیکن بیا هم ایمان نه راوړي. د دې متکبر، د دې ذلیل اخر نتیجه څه شوه؟ د الله یو ضعیفه مخلوق، یو معمولي کمزوري مخلوق، د غماش په شکل کې یو مخلوق دی، هغه د ده په سرخوانه نوځي، په دماغ کې بله ګرځي. دغه حال ته ورسوئ مخکې چې به د ده درباریان د ده دربار ته ورتلل، دی به داسې لوړ ناست العیاذ بالله، دی ته به اول سجده کوي. د خدای عجبه شان دی. مه کوئ ځوانانو تکبر مه کوئ، د متکبر ډېر سخت انجام دی. هغه نمرود چې ده ته به خلکو سجدې کولې، هغه دغه حال ته الله را ورسوئ. وایي هر درباري چې به رالي چوټه به یې به لاس ورکول، په دا سر مې دوې درې چوټې به کله چې به دی ووالي هلته به هغه غوماشي هغه نیش د ده نه پورته کړي، بیا به دی ډېر ارام شي. د هغه غوماشي د وجې څخه یې مرګ شي. دا رقم ډېر مثالونه قرآن په ډک دی په دې مثالو باندې. تکبر ډېر بد مرض دی، ډېر خطرناکه مرض دی، ډېر ضلالت والا او ډېر زیات خپل زندگی تباه کولو والا مرض ده. تکبر دی که څوک واخته شي. بل تکبر هغه دی چې د نبي په مقابله کې څوک ودرېږي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبوت دعوه وکړل، اول د وارې قریش ته په مقابله کې ابو جهل انجام څه شو؟ دا دومره لعین متکبر کس کله چې هغه ماشوم صحابي دی ووژي، دی ووژي، دی څه وایي؟ په مرګ باندې نه دی. دا قریش لکه پښتانه د پېغور یې ډېر بد وړه. پښتانه خو هم د قریش عرب د جهالت یو رواجونه زموږ سره شته، د پېغور نه موږ ډېر بد وړو. وایي دی چې کله ولګېدی باره ویل کاشکې 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 زما رقم یو ورته یو غټ صحابي یو ډیلې راوالی وای، نو باره به په دا قریش کې دا مشهور و چې ابوجهل پلانکي و. کاشکې کاشکې بیا چې کله دی دغه سو
پرېوتې باره ویل دا غاړه کې مې دلته به په دا زنې سر نږدې سر به راکاته په دا غاړه کې په دا بیخ کې مې سر راکاټ کړه چې خلک وایي یاره د ابوجهل څومره غټه غاړه داسې متکبر په دنیا کې تېر سوی او انجام یې څه و الحمدلله ولاړه تباه و برباد شو دا یو نس دوه نس سل نس زر کسان دي قرآن کې د دې مثالونه الله ډېر بیان کړي دي هغه متکبر چې د ده په مقابله کې د الله د رسول په مقابله کې درېدلی اخر انجام یې څه سو یو متکبر غټ کس تېر سوی دی حجاج بن یوسف یو وخت مخکې د دې بیان ما تاسو ته وکړ دا د ملک په دوران کې دی د مدینه دغه رقم مکه او د دغه اطرافو یو والي وټاکل سو کله چې د عبدالملک بن مروان ورور مړ سو بیا دی را منتقل کړي د یمن د دې علاقې خواته حجاج دومره بهادره دلیره سړی و په دې وخت کې د ده سره ډېر جلیل القدر صحابه ورسره وه هغه یې ملګرې وه دومره فتوحات وسوه چې در چینه پورې ورسېد دومره فتوحات لیکن هغه صحابه په جنګ اخته وه هغوی د کفارو کفري والې هغوی د الله د دشمنانو په مقابله کې ولاړو حجاج دلته تکبر او غرور شروع کړي دلته د مسلمانانو کفري وهلې څه انجام سو اخر انجام یې څه شی سو وایي دغه حجاج چې کله صحابي ووژي یو تابعي جلیل القدر تابعي یې ووژي وایي دی چې مړ سو بیا یو چا په خوب باندې ویل څه حالات ورسره وکړه ویل څومره انسانان چې مو وژلي وه د غومرې وارې الله مړ کړم ژوندی یې کړم د دغه څه په داسې مرض الله اخته کړي په سینه کې یې اور بل سو داسې اور بل سو چې دا ټوله اوبه دې ورکړي وایي دا سړی نه ډک کړي او یخ واخیستی داسې ملګري چې د ټول دنیا شړیانې و دلته کانې بله چې وجې به دې سړی الله دې مو وساتي تکبر ډېر بد شی دی تکبر الله تبارک وتعالی نه خوښوي الله وایي واما الذین هغه کسان چې تکبر یې وکړي فیعذبهم عذابا علیما خطرناک عذاب الله وایي زه ورکوم ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا په دنیا کې چې د یو شي د وجې تکبر کوي یا به د مال د وجې کوي یا به د تربور د وجې کوي یا به د بل د وجې الله وایي داسې عذاب ورکوم دردناک خطرناک عذاب ورکوم بیا به د ده یو مددګار د ده یو ناصر چې دی زما نه بچاو کړي هېڅوک به نسي پیدا داسې عذاب به ورکوم